مدینه منوره ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف یوړو 13 جمعه مې درته ویلي چې مسجد نبوي جوړ شو. نو انصار د مدینه خلکو ته به مخکې ابن قیله وی، د قیلې بچي، او یو قوم پکې اوس نوم و، د بل پکې خزرج و، د مدینې نوم یثرب و. نو چې نبی علیہ السلام مبارک غیله تشریف یوړو نو نوم یې وله بدل که، مدینة النبی نوم یې وله کېښود. اصل خپل نوم یې مدینة النبی دی، اوس ورته خلک مدینه منوره وی. او دا چې کوم د مدینې خپل خلک و نو هغوی ته د انصارو لقب ورکه. انصار هغې خلکو ته وی مرستیال، امداد کوونکي. دی د صحابه ډېر مدد وکړو، د نبی علیه السلام سره ډېر زیات کومک وکړو. نو دا لقب ورته الله ورکه، نبی علیه السلام ورکه انصار. مهاجرین چې بتلل نه کور ولته، نه هلته ځمکه وه، د مکې نه بتلل، د نورو ملکونو نه به راتلل، مهاجر به شو. هېڅ هم نو د غریبانانو. او نه داسې بازارونو چې په هغه بازارونو کې څوک ځان له خوراک طلب کي، د یو بانډې زندگی وه. نو نبی علیه السلام د یو مهاجر او د انصاري په منځ کې رورولي جوړه کړه. مواخات ورته وایي، رورولي. چې دا مهاجر دا به چا سره نو انصارو به وی صاحب مال راکا، یو مهاجر به راتله وی دا مال راکا ما سره به میلمه، بل به وی دا مال راکا، بل به وی مال راکا. دومره قربانی د مدینې خلکو ورکړې د انصارو چې تاریخ کې به څوک دومره قربانی ورنه کړي. نبی علیه السلام وله قراندازي وکړه، د ده په سر قراندازي شوه، ځکه یو به وی زی بوځم، بل به وی زی بوځم. قراندازي به شوه چې د چا په قراندازۍ کې به راورسېد وی د استارور شو. د بل په سر به یې قراندازي واچوله چې د چا په قراندازۍ کې به راووت وی د استارور شو. د بل په سر به یې قراندازي واچوله چې د چا په سر به راوخته وي د استارور شو. یو مهاجر یې د انصاري رور کو، داسې رورولي نه لکه دا مونږ چې ورته رورولي وایو، داسې رورولي وله جوړه کړه چې که دا مهاجر مړ شو نو میراث به یې دغه انصاري وړي، او که دا انصاري مړ شو نو میراث به یې دا مهاجر وړي. وارثان یې کړل د یو بل. نو مهاجرو سره غریبانانو سره سو چې دی به مړه شي او انصار به ترې میراث وړي. نه، د انصارو خپل یو زبردسته قرباني ورکړه چې که مهاجر انصاري کې هر یو مړ شو یو بل میراث پې وړي. مالونه یې ورسره تقسیم کړل. جایدادونه چې د انصارو کومو، د چا 2 جیربه پټې وې، یو جیرب مې د مهاجر رور شو، د چا 4 جیربه پټې. دا جیربونه خو زمونږ په وخت کې د هغه وخت کې د هغې خپلې پیمانې وې. زه یو مثال در کوم، هلکه دا 2 جیربه د مهاجر شو، دا 2 ګزه د مهاجر شو، دا باغ 2 باغه مې د یو د مهاجر شو. دونه قرباني یې ورکړه چې یو مهاجر حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه په قراندازۍ کې د یو انصاري ورسېد، د هغه نوم سعد ابن ربیع رضی الله عنه. کور ته یې بوته وی ته خو زما رور شوې، نبی علیه السلام ته ما ته د رورولۍ په بنیاد راکړې. وی راشه دا مالم د سره په منځ نیمومه، او زما 2 ښځې دي، یو پکې خوښه کا چې ستا کومه خوښه شي نو طلاق به ورکم، چې عدت یې تیر شي نو درته یې په نکاح کوم. وبکې څوک دا قرباني؟ غټ مال د سره نیموم، نیم مال زما ستا شو، او 2 ښه دانه چې ورېږي یو پکې درته پرېږدمه. بیا به چا وی چې دا به ناخوښه وه یا بوډۍ به نو دلی ورکوي. وی نه راشه 2 ښځې مې دي، یو پکې خوښه کا چې ستا کومه خوښه طلاق به ورکم، عدت چې تیر شي تا ته یې په نکاح کوم. دې ته قرباني وایي. دین دپاره بیا دا نشته، اسلام دپاره قرباني دا شوه کومه قرباني چې انصارو د مدینې خلکو د مهاجرینو په حق کې ورکړې ده. او ورته څه وایي په جواب کې؟ وی بارک الله فی اهلک و مالک، وی خدای دې ستا په اهل، په ښځو کې او په مال کې برکت واچوي. هغه یو سړي کوي وسط وکړي نه بل ورپورې ونښلي، هغه څه هم نه ده. هغه ورته ست نو کړې، کلکه خبره یې ورته وکړه. هغه بل ته ګوره، د هغې ایمان ته مه ګوره چې واقعي دی خو ما سره دا یو مدد کوي، خو زه دې داسې ولې وکړم چې دله دې ضرر ورکړم. دلوني علی السوق، ما ته بازار ښایي، زه تاجر یم چې ځان له تجارت شروع کړم. سعد ابن ربی دا قربانی ورکړه، او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا 2 نمبر قربانی ورکړه.
وی خدای دې ستا په اهل او په مال کې برکت واچوي، ما ته بازار ښایا، زه تجارت والا سړی یم، تجارت به وکړم. لړ بازار یې ورته وښوی، دا بازار دی، دې کې تجارت کوه. دې خو د مکې پته ورته نه وه. په هغه ورځ تجارت وکړه، خدای وله ګټه ورکړه. پس بیا تجارت وکړه، خدای وله بیا ګټه ورکړه. په بل ورځ بیا تجارت وکړه، بیا وله خدای ګټه ورکړه. الله مالدار کړه. داسې مالدار شو چې یو ځل نبي علیه السلام له په مخه ورغی او د واده نښې وې پې، لکه یو سړی چې واده وکړي نو د واده څه نښې نښانې د واده په زلمي وي، خلک پې پیږي. د واده څه نښې وې پې. نو حضور پاک دې تپوس وکړو، وی عبدالرحمن دا څه چل شوی دی؟ وی صاحب واده مې کړی دی. کوم ځای دې واده وکړو؟ وی د انصارو کې یو ښځه مې په نکاح واخېسته. وی ولیمه دې کړې ده؟ د واده نه پس چې ډوډۍ څوک ورکوي هغې ته ولیمه وایي. وی نه د الله رسوله نه مې ده ورکړې. وی ښه اولم ولو بشات. وی ولیمه وکړه که وس دې کېږي یو ګډ چیلی حلال که. خدای دونه وس وله ورکړه چې دا دې وادې پکې وکړو، پیسې هم خدای ورکړې. هغه عبدالرحمن ابن عوف خدای دومره مالدار که، دومره چې بیا دې وروسته وفات شوی د 4 ښځې به بیا. نو 4 ښځو کې یوه ښځه وایي وی ماله د ده په ټول میراث کې حصه مه راکوئ، نغد مال کې راله لږ شی راکوئ، په نغد مال کې په ځمکو کې مه راکوئ، اسونه دي، اوښان دي، ګډه چیلی دي، هغې کې هم نه غواړم، تجارتي سامان دی هغې کې هم نه غواړم، کورونه دي هغې کې هم نه غواړم، به د نغد مال کې لږ غونده شی راکوئ. زما وروڼو چې ښځې 4 وي او د سړي بچي وي نو 22 حصه د یوې ښځې کېږي. 22 حصه ډېر معمولي شی شو که نه، ځکه 8 به په 4 تقسیمې نو د یوې ښځې 22 حصه شوه. لیکن دې له چې نغد لږ غونده شی ورکړه نو 80,000 اشرفۍ وله ورکړې. 80,000 دیناره د سرو زرو اشرفۍ وي، د سپینو زرو نه، ډېر لوی قیمتي دی. دی لږ شی ورکړه. دونه مال خدای عبدالرحمن ابن عوف له ورکړه. ولې هغه قرباني وکړه، هغه انصاري ملګري، مال هم د سره نیمو او ښځې هم د سره یو در کوم. ده د هغې مقابله کې داسې ښکلی جواب ورکوي، خدای دې ستا مال او اهل کې برکت واچوي. الله وی ده ته خو د برکت دوا وکړه او دغه دې ښځه دې قبوله نه کړه او دا مال دې قبول نه کړه، خو زه هر څه خو زما په لاس کې دي که نه، ګوره چې در کوم یې او که نه یې در کوم. ښځې وله 4 ورکړې او مال یې دونه دولت ورکړه. دونه قربانۍ ورکړې انصارو د مدینې د مهاجرینو په حق کې چې د هغې تاریخ په مثال پیدا نه کړي. کله چې فتح شروع شوې د بنو نذیر او دا مالونه غنیمتونه رالل نو نبی علیه السلام مبارک څه چل وکړو؟ انصار او مهاجر یې کېنول، وی راشه چې دا ځمکې د باندې تقسیم کړم. خلک ځمکې د څونه خوشحالېږي. نن یو مرله چې قیمتي ده د هغه وخت کې هم قیمتي وه، دا نه چې ګنې ځمکه اوس قیمتي را پښتانه وي، ځمکه مور ده وایي، مور هر وخت قیمتي وي، د هغه وخت هم قیمتي وه. نو حضور پاک وی راشه چې دا ځمکې د باندې تقسیم کړمه. انصارو څه وی؟ وی نه د الله رسوله مونږ له یې مه راکوه، دې مهاجرو له ورکه، د دوی نشته زمونږ شته، دی له یې ورکه. نو پیغمبر علیه السلام بیا وی ښه دا چل به وکړم چې دوی له به دا ځمکې ورکړم، خو چې تاسو دوی له خپلې کمې ځمکې ورکړې دي پر ورولۍ کې به درته واپس کړي. دوی له به ورکړم خو داسې نه چې ستاسو عادې هم ورسره وي، نه ور به کم، خو چې تاسو کمې ځمکې دي نو صحابه مهاجرو ته یې د مکې خلکو ته بیا وویې وی دا ځمکې تاسو ولې تقسیم کړئ، خو چې تاسو سره د انصارو کمې ځمکې دي هغه د انصارو ته واپس کړئ. دا دې ته رورولي مواخات، رورولي ډېره موده پورې دا مواخات رورولي وه چې مهاجر به مړ شو انصاري به ترې میراث وړو، چې انصاري به مړ شو مهاجر لکه د خپل لور د هغې نه وروسته بیا حکم راغی چې نه بس اوس به میراث دا خپل وارث نسبي وارث ته یو بل نه وړي او دا د رورولۍ میراثونه ختم شو. نو دا یو رورولي او مواخات نبی علیه السلام جوړ کړ او انصارو په دې کې مضبوطه قرباني ورکړه. او یوازې دا قرباني نه رونو، مسجد نبوي چې کله جوړ شو نو مسجد نبوي کې بالکل د نبی علیه السلام محراب مبارک ته مخامخ په جومات کې یو چبوتره نبی علیه السلام جوړه کړه، داسې لوړ غوندې ځای و، هغې ته به یې صفه وې، وی دې باندې به زما طالبان چې زما نه علم زده کوي ابه په دې دیری طالب چې ورته مونږ وایو. دا په جومات کې یو خاص ځای و، طالبان پکې دیره شو.
دا طالبان به څوک وو؟ دا مکثر مهاجر وو. ځکه انصارو خو به چې د نبي علیه السلام نه کوم علم زده کو کور ته به تلل، د هغې خو خپل کورونه وو، د مهاجرو کورونه نه وو. نو دوی به په هغه صفه کې، په هغه جومات کې، په هغه چبوتره، صفه لوړ ځای ته وایي، په هغه چبوتره به ناست و، د پیغمبر علیه السلام نه به حدیث او قرآن زده کول. ژوند یې سو د غریبانانو خو څه نه و، اوږې به و، ناره و، نور به و. حضرت ابو هریره رضی الله عنه وی قسم دی، وی اویا کسان دغه د صفې طالبان د پیغمبر علیه السلام شاگردان، وی دا ما لیدلی دي چې د غریبانانو به یو لنګ و، نه به کمیس و، نه به ټوپی و، نه به سپلی و، نه به پرتوګ و، د پرتوګ په ځای به لنګ و. وی هغه لنګ به هم دومره لنډې و چې هغه به نوم ته ایله په خواری رسېده. نو وی غریبانانو به دقه ځای دا لنګ نیولی و چې عورت هم ښکاره نه شي. او وی چا به غنې راوړی وې، په دې لنګ کې به د غنو ازغي به پکې ټومبلي و، یو ځای کړی به یې چې هسې نه زمونږ دا لنګ پرېږدو ښکاره نه شو، نه به یې کمیس و، نه ټوپی و، نه پټکې و، نه سپلی. دا ژوند به یې تېره و. او وی مونږ به نار ناستو، ډوډۍ درک په نه لګېدو. وی دوه درې ورځې به مونږ ته خوراک نه میلاوېده. نو ما به څه چلو که خېټې به مې دړ شروع کړو د لوږې نه. نو په ځمکه به هلوړې سملاستم او په دې خېټه به مې ځمکې له زور ورکړه، او وی کاڼې به مې دلته وتړه، یو طرف ته او بل طرف ته، او ما دوه کاڼي تړل، ښي طرف ته او ګس طرف ته، د هغه لوږې د دړ د وجې نه. یو ځل ورته چا ډوډۍ ورکړه، هغه روټۍ خوړله، نو هغې کې یو اعلی قیمتي رومال و. رومال باندې پوزه پاکوله. دا حضرت ابو هریره د پیغمبر علیه السلام خاص طالبو، خاص شاگردو. 5304 احادیث د پیغمبر علیه السلام د دنه نقل شوي، 5304 احادیث. نو یو ځل ډوډۍ خوړه، نو په هغه رومالو قیمتي پوزه یې پاکوله. وی واه واه، ابو هریره په دې رومال کې پوزه سونی. وی رایاد مې شو هغه وخت چې د پیغمبر علیه السلام د منبر او د محراب په منځ کې به د لوږې د لاسه بېهوشه پروت و. وی خلک به رالل، زما دې سر له به یې لتې ورکولې چې ابو هریره لیونی دی، لیونیانو له خلک شاټونه ورکوي. وی زما دې قسم په خدای وي که زه به لیونی یم، د لوږې د لاسه او بېهوشه پروت وم. نو وی جړل، دومره یې وجړل چې هغه ډوډۍ ترې پاتې شوه، هغې ونه خوړم. او یو ځل ډېر زیات وږی شوم، ما وی چې نور څه صبر نشته، یخ خدای اوس څه وکړم. نو د جومات هغه دروازه چې خلک به پرې د مانځه نه پس په زیات تعداد کې وتل، هلته کېناستم، ودرېدم. که د چا را باندې رس وسوځېده، ډوډۍ لی بوتلم. سوال خو منه دی، سوال خو به یې نه کوو. وی حضرت ابوبکر صدیق را تیر شو، وی ما ته د یو آیات تپوس وکړو. وی د دې کې مې آیات ماله د هغه نه ښه راته، خو دې کې مې غرض دا و چې دې ما ته متوجه شي، زما حالت وګوري او کور ته مې ډوډۍ له چېرته بوځي. خوله مې ورته ګډوله، ځان ته مې را متوجه کوو، خو هغه هم نیغ تېر شو. هغه کره څه وله نو. وی دې کې حضرت عمر راغی، ما هغه له آواز ورکړه چې یو آیات تپوس ته نه کوو. وی دا غرض مې پکې نه و، ما له آیات د هغه نه ښه راتله. غرض مې دا و چې دې ما ته وګوري، زما دا حالت څه کې چې ته کور ته مې بوځي، نوړی ډوډۍ راکړي. وی هم تېر شو، څه ونه وکړل. وی دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ. وی چې دې ولیدم، ما ته یې وکتل، فورا یې را باندې آواز وکړه، باهر ابو هریره تی. ما وی راځه، الحق، وی نه راځه. وی ورپسې روان شوم. وی کور ته یې بوتلم. وی چې کور ته یې بوتلم، بیبي نه یې تپوس وکړو چې د خوراک څه شته. وی هغې وی چې او د لرګي او داسې کاسه وه، پوټینۍ غوندې. وی دا یو ګاونډی تا له پی رالیږلي دي. وی ما ته نبی علیه السلام وفرمایل چې ابو هریره ورشه، د صفې طالبانو ته آواز کړه چې تاسو نن د پیغمبر علیه السلام میلمانه یې. وی ډېر ګیلمن شوم. وی ځکه د صفه کې به کم از کم 90 کسان او د 300 پورې کسان ناستو. ګیلمن شوم ډېر چې د الله رسوله ما ته وګوره، کاڼې مې تړلي دي، وږې یم.
او خېټه مې داسې ده چې ور پرېوتې ده او دا یو کاسه پی دی نو چې د صوفي خلکو ته آواز کما او په دیم پویوما دا هم راته پته و چې نبی علیه السلام به چې چا تقسیم کو خدمت به کو نو هغه به په آخره کې ورکشی ورکو نو ما ته پته ده چې دا خلک په ما را بلی خدمت به په ما کوي نو ما له به آخر کې را کوي نو یقین نه دی چې ګوټم راته پاتې شي دا خو د یو کس پی دی یو کس به اوس کی یا به دوه اوس کی زاړو دوه دی اوس کی یا درې دی اوس کی نو دا اصل او یا 300 کسانو ته کم ځای رسیږي نو ډېر ګیلمن شوم چې دا خدای رسول وګي خو زه نو ډېرو کې هم د ګرځېدو طاقت مې نه لري له خېټه مې دړ کوي او ته وایې چې دا صوفي والا راوغواړه خو د پیغمبر علیه السلام خبره و هغې کې خو موږ دویمه نه شوه کولی وی لاړم صوفي والا چې څومره طالبانو صحابه کرامو هغې ته مې اواز وکړه چې راشئ نبي علیه السلام هم غواړه د هغې غریبانانو د خوراک بسو اسم نه د هغې به دو چې یو پړی به اویزان دو پړی په دې صفه په دې چت کې نو انصارو به د کجورو غونچک راوړه هغه پړي کې به اویزان که نو دی به چوکه راواغېسته نو هغه غونچک له به ټس ورکه نو د هغې نه به دوه درې کجورې را پرېوتې نو په هغې به یې خپله ګزاره کوله نو کجورې خو په هر سیزن کې په هغه زمانه کې دونه کجورې هم نه دا اوس چې کمې دي دغه د دې غریبانانو ګزاره وه او دا ابو هریره رضی الله عنه وی دروازې به دقسې ناستو سبق به م یادو د نبي علیه السلام نه قرآن به م زده کو او دغه دانه نیمه کجوره به مو څنډله خوړه به او ماسخوتن چې به شو نو پیغمبر علیه السلام ته به راغونډ شو نو نبی علیه السلام به صحابو ته وی دا بوځئ کورونو ته ډوډۍ پې وخورئ وی چا به یو کس بوته چا به دوه بوتلل چا به درې بوتلل چا کله چې به سنو هغه به څوک بونه تلل او ی خدای دې سعد ابن عباده رضی الله عنه باندې ډېر رحم وکړي وی هغه به اویا اتیا کسان کور ته بوتلل موږ نن څو طالبانو ډوډۍ ورکړو شکر دی زموږ کلي علاقه خو ډېره ښه ده د خدای فضل دی په طالبانو باندې که د یو د دوه شي نو بیا پې خلک تنګېږي دا طالبان چې دا اوس ستا په مدرسه کې علم زده کوي دا د پیغمبر علیه السلام د صحابو د طالبانو وارثان دي ګورې حقیقت ته وی مخکې خبره ده بله دویمه پکې نشته هغې د نبي علیه السلام نه قرآن زده کو حدیث زده کول دا هم غریبانان قرآن او حدیث زده کوي هغې له به انصارو ډوډۍ ورکوله خپلې سنو دوی له هم تاسو ډوډۍ ورکوئ که مدرسې له څوک چنده ورکوي دا هم د هغوی د ډوډۍ دپاره ده که نو چې څوک طالب دی دا د نبی علیه السلام د هغې صفې د طالبانو وارث دی او چې کوم خلک دې طالبانو سره مدد کوي کومک کوي ډوډۍ ورکوي دوی د هغه چا یاد تازه کوي چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې به چا د صفې طالبانو ډوډۍ ورکوي هغه دین دی که څوک یې زده کوي مخلوق ته یې رسوي څوک دین والا سره مدد کوي دا خو څه نوې خبره نه ده خو که دې طالبانو دا دین پرېښود او دوی وایي چې زمانه ځان د دکان به وکړو او خپل تجارت به کوو یا مزدوري دیاړي به کوو ډېر خلک دیاړی کوي بیا به دین ختم شي که ختم به نه شي او که دا طالبان وایي چې نه زده کړه به هم کوو ځان نه به ګټم کوو دواړه کېږي نه او چې دا څوک ورسره مدد کوي دوی وایي نه کوم مدرسې سره مدد او طالب سره مدد نه کوم دوی به څه خوري بیا هم دین ختم شو پاتې شو دا یو نقشه ده بلکل دا زمونږ د مدرسو د طالبانو زده کړه او په مدرسو کې طالبان چې کوم دین زده کوي او دا څوک مدرسو سره یا طالبانو سره د ډوډۍ په شکل کې مدد کوي یقین وکړه دا د حضور پاک د هغې زمانې د انصارو د مهاجرینو یو نقشه ده یو یاد تازه کوي چې نیت روغي ګورئ نیت صفی تاسو ته هم دا ویم بعض یو کې په خپلو بچو علم زده کوي قرآن پې زده کوي او که د چا دا ني نو د دې طالبانو عالمانو سره د مدرسو سره مدد وکړي په دې نیت چې زما د دین خدمت کوي زما دین زده کوي پرېږده چې دین ته اوزګاري مدد به ورسره زه کوم دین به خور شي خدای به یې خور کړي نو د شپې به چا دوه کسه کور ته بوتل چا درې چا یو چا سعد ابن عباده رضی الله عنه به اتیا بوتلل ډوډۍ به یې وخوړه که به اوبه او که به نو واپس به بیا رالل دقه ځای به یې شپه کوله په دا چبوتره کې اوده به وپکې طالبانو د مرستې او د مدد یو واقع درته ویم ستاسو ذهن کې دا خبره به کښېني زمونږ په دې دین په دې کتابونو کې
په تفسیرونو کې او تفسیر ابن جریر دا تفسیر چې چا لیکلی دا غنوم دی محمد ابن جریر او دا دوه کسه دي یو معتزلی و د خراب عقیده او یو د ښې عقیده و سم سړی و د اهل سنت والجماعت سره تعلق و دا چې کوم د اهل سنت والجماعت سره تعلق و دی خپل واقع دي کی و یو زمانه کې په هندستان کې مونږ د یو استاد جی نه درس وی سبق هم تې زده کوو لکه اوس الحمدلله زمونږ د طالبانو چې څه زده کړل دستاربندي تېر اتوار وشو خدای کامیاب کړو خپل وطن ته لاړه وی دغه رنګې مونږ لګیو د خپل استاد نم سبق زده کوو نو د کال په دې منځ کې را سره خرچه خلاصه شو و زمونږ په دې وطن کې خلک طالبانو له ډوډۍ ورکوي په دې پنجاب کې یا په دې دغه کې هندستان کې دا د وظیفو رواج نشته نو چې خرچه خلاصه شو نو مونږ ملګرو مشوره دا وکړه چې دا کلي ته به لاړ شو وطن ته د مور پلار ملاقات به مو کوو او خرچه به ځان سره راوړو نو دا باقي سبق به بیا پوره کړو وی بستریم په اوږه کړه چې د جومات نه ووتو نو وی د جومات مخې ته یو یهودي و بوډا بابا و مونږ به ترې کله کله سودا اخیسته وی هغه یهودي بابا راووت چې طالبانو څه کوئ سبق هم خلاص شو رخصت شوی مونږ وی چې نه سبق هم خلاص نه دی وی څنګه ځې مونږ ورته وی چې خرچه خلاصه شوه زه وطن ته چې خرچه راوړو نو دا باقي سبق به بیا پوره کړو وی ښه د خرچې له مخې تاسو ځای سبق هم پوره نه دی مونږ وی او وی ځای جومات ته او چې څومره خرچه په تاسو کېږي زه به درکوم ځای خرچه به زه درکوم وی مونږ یو بل ته وکتل چې د خو ساتو که نو وی خدای را سره خو کا او مهرباني وی چې نه نه مهرباني و دا پرېږدی ځای جومات ته مونږ یو بل ته وکتل چې دا خو یهودي دی مسلمان نه دی همون خود مسلمانان یو طالبان یو دی په موږ څنګه خرچه کوي وی پوه شوه بابا وی هغه وی چې تاسو ولې سوچ کوئ ستاسو هم په یو آسماني کتاب باندې ایمان دی چې قرآن شریف دی او د هغې خدمت کوئ او زمان په یو آسماني کتاب ایمان دی چې تورات دی نو کتاب ستاسو هم آسماني دی او زمان آسماني دی نو زه خالص د الله د رضا دپاره په تاسو خرچه کوم او یا بسترې زمونږ نه واغېښتې او په خپله جومات ته یوړې رالی پرانېستی ډېره ښه وی بس زمونږ چې به څه خرچه لګېدله د دوکان ته به تلو راوړه به هم دی وی کال هم پوره که او سبق هم خلاص که چې سبق خلاص شو رالو وله بابا ترې هغه خپل کتاب وګوره که په مونږ دې څونه خرچه کړې چې مونږ کلي ته لاړ شو چې درته یې راولېږو وی بچې ما خو هغه خرچه لیکلې نه ده بابا ولې ما خو د الله د رضا دپاره په تاسو خرچه کړې ده زه په مخامخا ډېره ښه ده لاړو دا ابن جریر طبري رحمه الله وایي چې ډېره زمانه تېره شوه و یو ځل زه سره د یو څو ملګرو حج ته لاړو د بیت الله وی طواف هم کو چې دا کوم ځای خلک طواف کوي دې ته مطاف وایي دې مطاف کې تاویږو هغه زمانه کې خو دومره رش نه دا اوس چې څومره رش دی وی دې مطاف کې چې م وکتل اوس داسې مخامخ نو دغه بوډا بابا ناست دی دا یهودي شکم پې راغی خو زمانه ډېره تېره وه نو پوره پېژنګلو مو نه کړی شوه چې طواف هم خلاص کړه نو ورل ورسره کېناستو بابا خفه کېږه مه یو تپوس ته نه کوم وایه بچو ته د هندستان خو نه ویم د فلانکي کلي خو نه همدغه کلي بابا هلته یو جومات و مخامخ یو دوکاندار و چې ته به هغه دوکاندار خو نه وی بچې همغه دوکاندار یم ښه بابا یو تپوس ده نه کوو خفه نه شي دوکاندار خو یهودي و یهودیان خو حج له نه راځي او ته خو د بیت الله خوا کې ناست دی وی بچې همقه یهودي ما زه یهودي وما ما ته الله ایمان را نصیب کړی دی زه دې حج له راغلی
تاسو څوک کې چې دونه د نږدې نه مې پیژنې زما نسب درته معلوم دی څوک کې مونږ وی مونږ هغه طالبان یو چې په نیم کال کې را سره خرچه خلاصه وه سبق نیمګړی پاتې کېده او تا را باندې خرچه وکړو زمونږ هغه سبق الله پوره کړ وی دونه خوشحاله شو چې د خوشحالۍ نه وجړل او را پاسېده او مونږ ته را تر غاړه وته او ای بچی ستاسو د مخه ماته الله ایمان را کړی دی بابا هغه څنګه وی په کومه ورځ چې تاسو رخصت شوې په هغه شپه ما خوب ولید ودیم او په خوب کې مې یو نوراني چهره ولیده یو انسان مونږ کره راغی داسې خشته مخ یې و چې د دې مخ نه داسې رڼاګانې ختې وی زه د اندازې نه پوه شم ما خو پېژنده نه خو د اندازې نه پوه شم چې دا د مسلمانانو پیغمبر دی وی ما ورمنډه کړې میں حضرت تاسو مونږ کره څه کوئ وی راته فرمایل چې تا زما د دین د طالبانو مدد کړی دی نو تاله زیر در کوم خوشخبری در کوم د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت د تلو فیصله شوې ده وی ډېر خوشحاله شم وی راویښ شم ښځه مې وړقوله چې اوس خوب ورته وویم چې داسې ناشنا خوب مې ولید وایي چې ښځه مې وړقوله ښځه ماته ویې سړیه ولې دې راویښه کړم مې ولې اوس ما ورته خوب نه دی ویلی وی د مسلمانانو پیغمبر مې په خوب کې ولید مونږ کره راغی او د دې مخ نه داسې پلوشې او رڼاګانې دي مې حضرت مونږ کره څه کوې وی تاله زیری در کوم زما د دین د طالبانو مدد دې کړی دی د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت د تلو فیصله شوې ده وی زمونږ په کور کې 14 کسانو په دا یو شپه په دې یو ټیم کې 14 واړو دا یو شان خوب لیدلی دی وی سهار لاړو ستاسو هغه ملا صاحب لا او د هغه په لاس کې ملاس ورکو اعات هم ورسره وکړو خدای پاک ایمان را نصیب کړو تمارونو عقلي خبره به درته وکړم دا دین چې دا مونږ او تاسو په کوم دین کې داخل یو چې اسلام او شریعت ورته وایي دا دین د چا دی دا د الله دی الله د دې دین دپاره پیغمبران او د پیغمبرانو نه پس د هغه خلیفګان عالمان راولېږل دې دپاره چې دا دین رک نشي امت ته ورسېږي او دا خور شي نو چې څوک د خدای چې زما د یو مشن څوک خدمت کوي نو زما به خوښي کې به نه خو دې سیاسي پارټو ته وګوره کنه چې یو سیاسي لیډر د پارټۍ سو خدمت کوي نو اته قرباني کوي ته نه قرباني کوي د قرنګې چې څوک د الله د مشن د الله د دین د پیغمبر د مشن د پیغمبر د دین خدمت کوي نو الله به خوشحاليږي که به نه خوشحاليږي نو دا دوه ډلې خدمتګار شو یو هغه ډله ده چې هغه د طالب په شکل کې لګیا د علم حاصلوي قرآن زده کوي او دین زده کوي او بل ته رسوي دویمه هغه ډله ده چې د مدرسو سره د طالبانو سره د عالمانو سره مدد کوي ولې چې د دوی دا ګاډې په ځای ونه درېږي که دوی ځان له دوکانداري کوي ځان له تجارت کوي خو بیا خو د دین خدمت نشي کولی زه به ورسره مدد وکړم ته لګیا اوسه کار کوه زه به در سره مدد وکړم داسې مثال دی زه یو مثال درکړم لکه یو سړی دی په سترګو په دغه باندې شل دی په خپو باندې او بره میوه وې ځان دره ته هغې ته رسېدی نه شي دې شل ته وې راشه چې په اوږه دې کړم نو میوه روشو کوه زما لاس خو نه وررسي ستا خو خپې نشته او هغه شل دې په اوږه کو مخامخ د دې میوې ته اوچت کو هغه میوه روشو کوله نو په دې میوه کې د دواړو حصه شوه که نه شوه د هغه شو کوونکي مې حصه شوه چې چوچت کې د هغه هم پکې حصه شوه دقه رنګې چې دا علم د قرآن او د حدیثو څوک خدمت کوي د هغه میوې شو کولو والا دی او چې څوک ورسره مدد کوي مدرسې سره تعاون ورسره کوي د هغه اوچتونکی دی نو په دواړو په دین کې حصه شوه نو څوک طالبانو په صفه کې به دې رو د پیغمبر علیه السلام نه به دین زده کو ابو هریره او د هغه ملګري او نور خلکو چې چا به تجارت کو او چا به هغه څه زده کړه نه شو زده کړه ټولو کوله ګورې دا ټول انصار مهاجر ګورې ټول طالبان دي ټولو دین زده کړی دی یو هم پکې پاتې نه دی خو چا زیات خدمت کړی چا ولا د ډوډۍ خدمت هم کړی دی دا یو نقشه ورونو حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي یو ځل ډېر وږی شوم دا عجیبه خبره درته وکړم
او ډېره زیاته یخني به کېده نو لکه د مدینې منورې موسم ساجیبه غوندې موسم د خدای پاک دی ولا تاسو بوتلی کې داسې موسم دی د مدینې یو وخت به ګرم یو وخت به دومره یخني شي چې بنده وي خدای اوس چېته کوټ واسکټ و چې مې واچولي یو کال ډېره زیاته یخني و ما ته چا ټلیفون کړی نو ما ځان سره واسکټ یوړو پا واسکټ بیا تنګ وم یو ملګرو زمونږ د علاقې هغه ته مې لکه واسکټ ته خو رجعت نشته وي ولې بوته نشته وي دلته وکل یخني مې ته ما دا واله دا واسکټ مې درله درکړ نوې خشته واسکټ و په هغه برابر ډېر خوشحاله شو او مې دا به ځان سره اوس څه هغه ځای نه بیا پیټې رول ډېر ګراني مې دا واسکټ به سب بکسې ګرځوم هغه له مې ورکا خو لاړ خو چې سبا پاسې دومره یخني و چې خدایا واسکټ مې ولې ورکاو شیطان به وسوسې راچولې په هغه صدقه او خیرات یې بیا دغه کولو چې دا واسکټ دومره یخني مې وشوه نو د مدینې منورې موسم سات په سات بدلي کله ګرم وي کله یخ شي نو عبدالله ابن عمر وایي یخني مې کېده نو کوټ خو نو او نه واسکټ شته نو څه چل مې وکړ داسې به څوک وڅوکي یو سرمن مې راواغېسته نو په دې میاشت کې مو له سورې وکړ سرمن لا د څاروي سرمن میاس کې لکه کپن چې چاته چې د سر دپاره پکې سورې وکړي وی سورې مې پکې وکړ ځان ته مې واغوسته نو ګیر چاپېره رانه اوېزان ده شوه نو په دې میاس کې مې یو پړی د کجورې د پاڼو نه جوړ کړ په هغې مې د املا کلکه ځان له وتړل او وی ضرورت ایجاد کی ما ہے او سپلای به نه وي نو موږ به څه چل وکړو موږ به څاروي سرمن راواغېسته نو په خپه پکچ به م په چاکو پرې کړه نو د کجورو پړی به م راواغېسته د کجورو پاڼو هم پړی جوړ کړ نو هغه به م یو ځای پکې سورې وکړو نه به د ګروت دپاره شوه او یو ځای به م سورې وکړو نو په خپه به م لکه د روغ راواړو په دې کې به ګرځېدو دا م ژوند نو ډېر زیات وږی وم او دغه شی مې چولی وایي بین به رانه ته ځکه هغه چې ویلي شي ګرم شي نو بیا د وازګې بین کوي نو یو یهودي و د هغه باغ و نو چې ورغلم نو په دې چوندې کې ګورم وایي هغه یهودي را باندې پیش و وایي ما ته وایي بانډیسي راشه که خدمت کې نو ما سره مزدوري شته نو یې ځان مې وردننه که په هغه باغ کې نو یې ما ته وایي چې ګورې لس بورقې او یوه قجوره لس بورقې به راوباسې دې باغ ته یو قجوره به درکړو وی مجبور وم حالانکې هغه بورقه هم داسې وړه بورقه نه وه او د مدینې کویان هم د تورنګزو په شان لرې جور دي وی ونښتم بورقه به مې راایستله چې لس به مې پوره کړې نو کجوره به یې راکړه او به مې خوړه وی چې بیا به مې لس پوره کړې ما کجوره راکړه نو کجوره به مې بله وخوړه نو چې بیا به مې لس بورقې پوره کړې نو بله به یې راکړه وی یو څو کجورې مې وخوړې پوره مې کړې او وی کېناستم او به مې وڅکلې او بورقه مې ورته وغورځول او را روان شوم بانډیسیا ساده سړیه ستا خو بله مزدوري کېږي لوی باغ دې راله وبکه راشه حساب کوئ مې چې حساب به خپل کار کوي ورځم هسې نه حضور پاک بار ته روتي ما نه څه حدیث فوت نه شي داسې ژوند و د دې اصحاب صفه دې زندګي وه نو حضرت ابو هریره وایي چې نبي علیه السلام راته وفرمایل چې ورشه دغه ته اواز کا د صفې والا خدای یو جامپې دي او دا خو د یو کس دو کسو کېږي دا دومره او یا تیا سل 203 به دیرو چې دا زه راولم نو خوش قسمته خو هغه دی چې بس لږ بیا پې خوله کېږي او زما نمبر خو به وروسته ځکه راځي چې د پیغمبر علیه السلام عادت ده چې څوک تقسیم کړي هغه اخره کې رسکي وایي د پیغمبر هم حکم و وی لرم ټول ځم یې واس کړئ وایي چې رالل نبي علیه السلام یې کېنئ ټول کېناستل وایي ما ته ابو هریره د ښي طرف نه شروع کړه وی هغه ښي طرف والا نه مې د پیغمبر علیه السلام حکم شروع کړل چې هغه له پی ورکړل ویس کړل وی په مړه خېټه سکې لکه چې د مړې شوه خو ابو هریره لاړې پکې تا ته کوم دی پاتې کېږي وی هغه اوس کړلې وی دویم له ورکا
وی دویم مسکل پاتې شوتی وی دریم لا ورکا دریم مسکل پاتې شوتی باس وی پوه شوم چې دا خو معجزه ده د حضور پاک وی چې څومره کسانو ټولو دا پی وسکل وی اخره کې نبی علیہ السلام هغه لوښی واغېست وی ما ته چې ابو هریره زه ورته پاتې شو واله اوس ته وسکه وی ما وسکل وی ما ته اشرب اسکا وی نور میں مسکل وی مسکی مسکی کیگی ما ته اشرب نور مسکا وی میں چې صاحب نور میں مسکل وی شابه نور مسکا وی میں والله لا اجد له مسلکا قسم په خدای که زی خیټه کې ستاس کم ځای ور واچوم بیا مې نبی علیہ السلام لور کړ نو هغه باقي پیغي وسکل نو خلاص شو دغه چبوترا هغې ته بیا صفه وی دا په جومات کې د هغې یو نقشه اوسم اوچت یو لوړ دی شته دا حاجیان عمرې والا لاړ شي پکې ناست دي 2 رکعاته پکې وکړي یا تلاوت پکې وکړي الله دې موږ تاسو بوتلی دا انصارو قربانۍ ورکړئ نو خدای انصارو سره څه وکړل نبي علیہ السلام فرمایي آیت الایمان حب الانصار وی د انصارو سره مینه د ایمان نښه ده څوک چې انصارو سره مینه کوي دا مسلمان دی او آیت النفاق بغض الانصار او چې څوک انصارو سره بغض کوي دا منافق دی یو موقع کې غزوه حنین او طاس طائف دا فتوحات شنو هغې کې ډېر زیات مالونه مسلمانانو له راغلل نو د پیغمبر علیه السلام خو یو عجیبه شانو مکه کې چې کوم خلک نوي مسلمانان شو هغوی له ډېر مالونه ورکړل چا له 100 خان ورکوه سخي خو دونه و چې د حد نه وتی چا له 50 ورکوه چا له زیات ورکوه د انصارو له څه ور نه کړل نو بعضې هلکانو خبرې ترې شروع کړې په انصارو کې وره که نه وي خپل قوم له مال ورکړه موږ له رانه کړه اوس ورسره موږ جنګونه کول دی قریشو سره زمونږ تورې اوس هم د دې په وینو سرې دي هغوی له مال ورکوي او موږ له نه راکوي نو پیغمبر علیه السلام ته دا خبره راورسېدله نو یو غټ تنبو په هغې کې ټول انصار را جمع کړل وی ټول انصار راشه چې یو کس دنه پاتې نه چې ټول یې جمع کړل وی تاسو څه خبرې ترې کړي دي نو هغې خو به دروغ نه وي مشرانو ورته وي صاحب موږ نه دي کړی او د هلکانو څه خبرې ترې کړي دي چې پیغمبر علیه السلام دغه خپل قوم له د مکې مالونه ورکړل موږ له یې را نه کړل حضور پاک ورته څه وایي فرمایي وی دوی له مې ځکه ډېر ورکړل چې دا اوس مسلمانان شو نو لوله مطمئن کوم هسې نه چې موږ مدینې ته لاړ شو او دا واپس کافران شي او دا شته بیا مکه قبضه نه کړي شورش جوړ نه کړي بغاوت نه کړي دوی له مې مال ځکه ورکړه چې زړه مطمئن شي او د تالیف د زړه مینه پیدا شي او ای انصارو وی تاسو په دې خوشحاله نه چې خلک به ځان سره کورونو ته ګړې او چیلې بوځي او تاسو به ځان سره خپلو کورونو ته محمد رسول الله بوځئ صلی الله علیه وسلم زم خوښ یم چې د سره لاړ شم که ګړه اوښان او چیلې هم خوښ دي وی صاحب راضي یو په تا چې ته موږ سره لاړ شي نم دي په کار دا مالونه وی انصارو وی ټول خلک به ډېرېږي تاسو به کمیږئ او تاسو سره به وروسته ظلمونه کېږي وی اس فکر مه کوئ انتظار کوئ تاسو به ما سره په حوض کوثر میلاویږئ او که خلک په یوه لاره ځي انصار په بله لاره ځي نو زه به د انصارو په لاره ځم که خلک په یو دره کې دي انصار په بله دره کې دي زه به د انصارو په دره ځم او که هجرت نه وي زه مدینه کې پیدا وي د مارونو دا قربانۍ دی ورکړه د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو ټول کورونه د انصارو ورکړل صحابو له کورونه ورکړل دا د مدینې منورې د هجرت نه پس هجرت نه پس په مکه مکرمه کې چې نبی علیہ السلام مبارک به مونځ کو نو په داسې طریقه به یې کو چې مخ بیت الله شریف ته م راشي او بیت المقدس ته م راشي چې مدینې ته لاړ نو بیا د الله په حکم یې بیت المقدس ته مونځ شروع کړو دې دپاره د یهودیانو سره په پخوانو کتابونو کې دا لیکلی شوي وو چې د آخر زمانې پیغمبر به دواړو قبلو ته مونځ کوي هم به بیت المقدس ته کوي
هم به بیت الله ته کوي نو چې هغې ته پته ولګي تقریبا 14 میاشتې نبی علیه السلام بیت المقدس ته لمونځ وکړو نو په 2مه هجره کې د شعبان په میاشت کې غالبا په 15مه نبی علیہ السلام دی یو صحابي تپوس ته تللی مسجد د بنو حارثه ورته وایي اوسني نوم یې مسجد قبلتین دی هلته تللی نبی علیہ السلام د ماسپښین لمونځ کو خو د خدای نه به یې دا سوال کو نبی علیہ السلام الله ته به یې لاس اوچت کړو چې یا خدایا ماله بیا واپس هغه د مکې قبله راکې بیت الله خو بیت الله دی که نه چې خدای مونږ له بیا واپس د مکې قبله راکې دا سوال به د خدای نه کو نو صحابه په دې باندې پوه چې د نبی علیہ السلام دعا خو خدای قبلوي نو دا قبله به بدلېږي دا هغه صحابي تپوس یې کو نو د ماسپښین وخت شو نو په هغه مسجد د بنو حارثه کې نبی علیہ السلام د ماسپښین لمونځ وکړو نو 2 رکعاته لمونځ یې بیت المقدس ته کړو چې جبریل علیہ السلام وله راغی وی دا فولي وجهك شطر المسجد الحرام بیت الله ته مخ کا نو نبی علیہ السلام صفونو کې لال هغې طرف ته ودرېده او قوم مخونه واړو ورپسې شا کړه نو 2 رکعاته بیت الله ته وکړل او 2 رکعاته بیت المقدس ته کړي وروستني 2 رکعاته بیت الله ته وکړل اوس هم حاجیان چې لاړ شي نو هلته هغه جومات ته ځي مسجد قبلتین ورته وایي او په هغې کې عموما خلک د برکت دپاره یو 2 رکعاته لمونځ کوي نو مخکې چې زه تللی وم دقسې محراب د ډېر مزېدار بیت الله ته مخامخ او د دې اپوزیټ الټه سایډ ته مخامخ لکه دغه دروازه چې ده دغې سایډ باندې محراب خو نو خو آیاتونه یې پې لیکلي وو قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام دا آیاتونه چې کم هغه د مانځه په میانځ کې نبی علیہ السلام ته نازل شوي وو دا آیاتونه یې هلته لیکلي وو او د محراب یو نقشه یې پیچولې وه بیا چې زه لاړم دوباره نو هغه محراب هغه نقشه هم نه وه هغه آیاتونه یې هم لر کړي وو او د هغې محراب په ځای ګیټ کړو کړی دی نو یو بوډا بابا و څوکیدار هغه نه مې تپوس وکړو نو ما ته وی حکومت دا دغه وکړو چې دا بند کې مې دا ولې وی خلکو به دې خوا مونځ کوو بعضې برالې چې نبی علیہ السلام دې خوا کړی مونږ هم داسې کوو لکه نبی علیہ السلام خو چې کوو هغه وخت کې دا قبله اوس قبله نه ده نو دا قبله بدله شوه نو یهودیانو پراپیګنډې شروع کړې وی کله یو خوا منځونه کوي کله بل خوا منځونه کوي الله وی ګوره اصل خبره قبله بیت الله یا بل شی نه دی اصل خبره د خدای د حکم تابعداري ده بس دا خو د خدای حکم دی کله د داسې مونځ کوه داسې به کوې دې خوا مونځ وکړه ټیک ده د خدای چې څه حکم یې هغسې به کوو دویم دا کار وشو دریم یو بل کار وشو چې هغه اذان او د اذان ابتدا په مکه مکرمه کې خو به مونځونه دي پټ کول چې مدینه شریفې ته لاړل نو جمع شروع شوه مسجد قبا کې هم شروع شو په مسجد نبوي کې هم شروع شوه خو بانګ نو یو ځل نبی علیہ السلام صحابه د ماسخوتن د مانځه نه پس کېنول میټینګ دپاره وی کېنئ چې کېناستل وی یاره څه داسې مسله پکار ده چې مونږ پې خلک مانځه له رابلو څوک یو کس پکې پاسېده وی صاحب زما خو دا تجویز دی چې اور به بلو د مانځه په وخت کې به اور بلو نو چې لوګي یې بره غرغنډه خلک وویني نو مانځه له به راځي نبی علیہ السلام نه اور خو د مجوسو کار دی مجوسیان د اور عبادت کې دا کار نه کوي اور له دخل نه ورکوو په خپل عبادت کې بل کس وی صاحب ټلی به وو ټلی به ټنګو نبی علیہ السلام دا خو د عیسایانو کار دی بل وی صاحب ښکر کې شپېله کې به پوکې وو وی نه دا خو د یهودیانو کار دی هغوی خپل عبادت له په دې رابللی کوي یو بل صحابي وی صاحب اواز به کوو که نه چې الصلاة جامعه چې خدای مو بخه د مونځ وخت دی راځئ وی دی په دې فیصله شو صحابه خواره شو چې خواره شو یو صحابي دی حضرت عبدالله ابن زید ابن عبد ربه
هغه یو خوب ولید راغی نبی علیہ السلام ته الوی وی صاحب بیګا مې خوب ولید چې خواره شو مونستانه کور ته لاړو وی ودیما او په خوب کې وایم چې د مدینه بازار کې ګرځم یو سړی سره ټالی ده خرڅی یې زه ورغلم ما د خدای بنده دا ټالی خرڅی وی هغه راته وی چې او خرڅوم خو څه پیسه کې وی ما ورته چې مونږ به پې خلک مانځله رابلو وی ما ته چې یو ښه شی راته نه ښیمه اوس په خوب کې راته سړی مې وښایه راته که نه په دا بانګ یې راته وښو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر تر د لا اله الا الله پورې وی بیا راته چې ودرېږه دا مخکې وایه او چې کله جمع تیاره شي دا پوره وخت شي نو بیا راته اقامت وښو چې دا خوب ولید د دې راپاسېد راغی نبي علیه السلام ته ویل وی صاحب دقسې خوب مې وی انها لرؤیا حق ان شاء الله وی دا د رښتونې خوب لیدلی دی نو علما وایي چې نبي صاحب ورته ولې دا وایي چې رښتونې خوب دی لیدلی پیغمبر علیه السلام چې کله معراج ته تللی و دا بانګ یې هلته اورېدلی و خو په دې حکمت الله نو پوه کړی چې دا بانګ څه دپاره دی نو چې دې صحابي ورته خپل خوب واورو نو پوه شو چې خو دا خو ما اورېدلی و په معراج کې دا خو دې مقصد دپاره و وی داسې وکړه وی قم مع بلال وی بلال سره ودرېږه او الق علیه ما رأیت چې څه دې لیدلي دي هغه درته یو ښایه او فانه اندا صوت هغه ستا نه په اواز کې اوچت دی نو دې حضرت بلال سره ودرېده او چې څه خوب یې لیدلی نو حضرت بلال ته به هغه وی هغه بانګ وی نو چې بانګ سنګ بلال شروع کړه ته عمر ځان به صادر راښکه او رامنډې والې وی زما دې قسم په خدای وی ای پیغمبر رښتونی پیغمبر وی ولې وی قسم په خدای داسې خوب اوس ما هم لیدلی دی څوارلسو صحابو په دا یو شپه دا یو شان خوب لیدلی دی او پیغمبر علیه السلام یې تصدیق هم وکړه نو دا په لومبۍ هجره کې دا بانګ هم په مدینه منوره کې شروع شو مدینه منوره کې چې کوم نور جماعتونه هغې کې به هم د مانځه دپاره بانګونه ویلې کېدل او مکه مکرمه چې کله فتح شوه لومبۍ بانګ په مکه مکرمه کې چا ویلې حضرت بلال رضی الله عنه ځکه مکه کې خو بوتانو 360 بوتان په دې مطاف کې ولاړو نو چې مکه فتح شوه نو نبي علیه السلام سره یو لرګی یو چوکه و ورسره بوت بیا پې واو او جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدل باطل ولا يعيد دا به دوباره بیا نشي دا باطل دا دین نو بیا چې کله بیت الله صفا که دن هم صحابي ور دن نه کو بیت الله دن هم پاک کنو دن هم پکې بوتانو هغه هم ترې وویستل مې بانګ به اوس وایي نو بلال پسې ګرځېدل نو دی راوست وی بلال بانګ به وی خسه وی کم ځای به وی چې کوم ځای تا حکم وکړ وی بیت الله سر ته وخېږو په دې سر د پاسه بانګ ووایه حالانکه د بیت الله په سر د ضرورت نه بغیر ودرېدل مکروه دي بره سر ته وخېږي وی په دې بانګ ووایه نو چې وروسته د حضرت بلال نه تپوس وکړو وی ستا ذهن کې دا و چې دا بانګ به لومبۍ پتا وایي وی نه وی ما چې ډېر نږدې صحابه دي زمانه ډېر قریبي لوی دا بانګ خدا په بیت الله کې لومبۍ بانګ دی دا به نبی علیہ السلام په هغې وي خو د پیغمبر علیہ السلام عجیب انصاف کوم دی کې مالدار ته او بل ته نه ګوري چونکې د پیغمبر علیہ السلام د جومات مؤذن حضرت بلال دی غریب دی د رنګه تور دی جبه کې لکنت دی خو د هغه ځای مؤذن دی نو دا ډیوټي هغه ته وسپارل او بیا چې صحابه لاړل د مکې مکرمې نه یو بل صحابي دی حضرت ابو محذوره رضی الله عنه هغه ته بیا د مکې مؤذن هغه مستقل جوړ کړ هم یو عجیبه داستان دی چې نبی علیہ السلام په لار را تېرېده واپس حنین او تاس فتح شو راته د مکې خوا کې یو ځای کې پړاو کړی و دمه کړی وه نو حضرت بلال بانګ وی د ماشومانو پېښې کولې واړه خو هر څه کوي که نه چې څنګه هغه اوازونه کول دې وړو هم پېښې کولې واړه د دې کلو خلک چې کوم هلته کوم کلي وو نو نبي علیہ السلام صحابو ته دا واړه راونیسئ نو وړو منډې کړې نو یو کس یې پکې راونیوه نور خو کورونو ته وتښتېدل یو یې پکې راونیوه دا ابو محذوره رضی الله عنه نو چې دې څنګه راونیسته نبي علیه السلام ته یې پېښ کوي صاحب دا یو هم پکې راونیو باقي کورونو ته وتښتېدل
پیغمبر هم هغه بچي وی چې دا پیخیر د مؤذن کولې چا به وایه نو هغه وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله نو پیغمبر علیہ السلام ول په دې سر او په دې سینه لاس راخ کو وی دا اشهد ان لا بیا وایه نو د بیا وی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد وی چې دا مې وی او پیغمبر علیہ السلام را په سر او په سینه لاس راخ کو په اسلام می پړه کې وردن نشو او کافر وکړ پړه کې وردن نشو وی شاب الله د بانک خلاص کا نو وی چې بانک می خلاص کې مې د الله رسول ماته ایمان خای مسلمانې خدای مسلمان کا وی زه د مکه مؤذن می کړی نو اذان د هجرت نه پس دا اذان مقرر شو په جمعات کې او بیا ځای په ځای په مدینه منوره کې نور جمعاتونه هم جوړ شو واړه واړه مسجد د بنو سلمه مسجد د بنو حارثه مسجد قباء خو د مخکې نه او مسجد نبوي برکتونه خدای څومره ورکړل دې ځای نه لاړل مدینې ته مکه ته پاتې شو بیت الله ته پاتې شو خدای څونه برکتونه ورکړل په مدینه منوره کې یو منځ یو په 50,000 ولا خدای قبل اوس هم هغه حکم دی یو منځ یو کې یو په زر یو روایت کې بلکې یو په 50,000 لکه نور زینو کې 50,000 منځونه کړي او عمره ته پاتې شو نو چې مسجد قباء ته څوک لاړ شي او 2 رکعاته نفل پکې وکړي نو الله د عمرې ثواب پې ورکوي دی برکت شو او بیا د حضور پاک جمعات کې د جنت ځای دی د جنت نبی علیہ السلام فرمائی ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ وی زما د کوټې او د منبر په منځ کې چې کوم ځای دی دا د جنت د باغچو باغچه ده نو ډېرې وجې علما وایي چې څنګه د جنت باغچه ده یوه وجه دا ده چې دا ځمکه به الله د قیامت نه پرواز راوالي په جنت کې به یې کېږي نو زه اکثر د خپلو دوستانو ته وایم چې په ریاض الجنت کې دعا کوئ نو دا وایئ چې خدایه په دنیا کې د جنت ځمکې ته راوستم نو په آخرت کې به م د جنت ځمکې ته بوزم او زما منبر د حوض کوثر په غاړه پروت دی د قیامت په ورځ به دا منبر او دا ځمکه خدای والي د حوض کوثر په غاړه به کېږي قیمتي قیمتي ځای نه دي چې سړی پکې مونځ کوي او لږ سوچ سره مونځ کوي نو د پیغمبر علیه السلام زمانه هغه یاد تازه کېږي چې دا هغه ځای و چې حضور پاک په پکې ناست و مونځونه به یې پکې کول جرګو سره ملاقاتونه به پکې کول صحابه به پکې ناستو تلاوتونه به پکې کول حضرت جبریل براته فرشتې براته ملاقاتونه به پکې کول مدینه منوره ډېر مبارک ځای دی خدای دې ورته موږ تاسو بوتلي او په بعضې ستنو یې لیکلي هم دي استوانه ابي لبابه استوانه السریر استوانه الحرس استوانه المخلقه په بعضو لیکل هم شته نو رښتیا خبره کوي چې چا کې ایمانی کنه او د پیغمبر علیه السلام محبت او عشق پکې وي نو د مدینې خاوره به ورته د جنت خاوره ښکاري او مدینه منوره به ورته ډېره برکتي ځمکه ښکاري او دارنګې مکه مکرمه چې زموږ د بیت الله سره تعلق دی دا څو خبرې مې د نبي علیه السلام د سیرت په باب کې د هجرت نه پس د سیرت بیان مې شروع کړو چې د هجرت نه پس د نبی علیه السلام مبارک څه حالات وسو د هغې بیان درته وکړو